قرباني یوازې د څارویو ذبح کول نه دي بلکې د الله تعالی پر وړاندې د اطاعت او اخلاص اظهار هم دی. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه صحابه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله قرباني څه ده؟ هغه ورته ویل چې قرباني یو ابراهیمي سنت دی. بیا یې ترې وپوښتل آیا په دې کې زموږ لپاره ثواب شته؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې د قربانۍ د څاروي د هر ویښته په مقابل کې یوه دانه نیکي ده. څومره ښه ده چې دا نیکیانې څو چنده کړو او وکولی سو په دې لوی اختر کې د خپلو اړمنو او بېوزله هیوادوالو لاسنیوی وکړو. موږ دلته یو مال بازار ته راغلي یو او دلته مو قیمتونه وکته، د مالونو وضعیت مو وکته، د خلکو وضعیت مو وکته. نو تاسو ته قیمتونه د قربانۍ په سکرین باندې ښکاري د مختلفو څارویو چې معمولا یې موږ په قربانۍ کې ذبح کوو. قرباني اپیل لینک هم درته په سکرین باندې ښکاري، واتساپ هم درته ښکاري. موږ سره اړیکه کولی شئ او د خیر په دې لوی کاروان کې د تل په څیر د قمر سره ملګري شئ. السلام علیکم ورحمت الله.